بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینو ملي ادارې د ټولنیزو پاڼو درنو لیدونکو او لوستونکو السلام علیکم ورحمت الله. د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په لړ کې مو د مرکو لړۍ پیل کړې ده. په دغه لړۍ کې مو لومړی د یو تن استاد سره چې ډېر وخت د کانکور ازموینې سره نږدې پاتې شوی، له هغه سره یو مصاحبه لرو. هیله ده چې ستاسې پام ورته راواړو. تر ټولو د مخه استاد څخه راغلاست وایو. محترم استاد، که تاسې خپل ذات لیدونکو ته وروپېژنئ چې تاسو څومره وخت نه د کانکور ازموینې سره کار کوئ او همدارنګه په کومه تحصیلي رشته کې تاسې خپل تدریس مخکې وړئ؟ ډېره مننه سهار صاحب. سلام تاسو ته او د خپرونې ټولو اورېدونکو لیدونکو ته. ضیاء الاسلام شیراني یم، کابل پوهنتون د ژبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد. تقریبا شاوخوا څه باندې 15 کاله کېږي زه د کانکور پروسې سره لنډ پاتې شوی یم او پوهنتون کې پوهنځي کې د ژبپوهنې په برخه کې یو دوه مضامین تدریسوم او یو مضمون د لیکوالۍ او د څېړنې میتودولوژۍ اړوند، یعنې هم ژبپوهنه او هم ادبیاتو کې تدریس کوو، لګیا یو. ډېر ښه استاده. د 12مو ټولګیو د فارغانو لپاره یو اړین ګام هغه د کانکور ازموینې ورکړه ده. د کانکور ازموینه په خپله په افغانستان کې څومره مهمه ده او ځوانان ورنه څه تمه لرلی شي؟ سهار صاحب، کانکور ازموینه د افغانستان د تعلیمي نظام او تحصیلي نظام ترمنځ یو پل حیثیت لري. یعنې یو ځوان چې کله خپله تعلیمي پروسه د افغانستان د پوهنې وزارت د نصاب مطابق له اول صنف نه تر 12م صنف تکمیلوي، نو بل پړاو ته تګي کانکور اساسي مرحله ده. یعنې له دې پله نه تېرېدل دی کولی شي چې بله تحصیلي رشته چې هغه نظر تعلیمي ته ډېره زیاته مهمه ده، د ځوان د اهدافو لپاره د تعقیب لپاره یو مهم ګام دی او د ځوان راتلونکی مشخصوي، د ځوان تخصصي او زده کړیز او تحصیلي ژوند مشخصوي. دا پروسه هم سخته ده او هم ناممکنه نه ده. یعنی یو ځوان که د افغانستان د پوهنې وزارت د منظم 12 کلن نصاب له اول نه تر پایه پورې د همدې نصاب مطابق تعقیب کړي او دې ازموینې کې ګډون وکړي، زه مطمئن یم چې د خپلې رشتې د علاقې وړ رشتې ته به دی لاره پیدا کوي. ولې بدبختي بولي یا هم په ناپوهي بولي، ځینې ځوانان د مکتب په دوره کې هغسې هڅه نه کوي. کله چې 10م 11م 12م ته رسیږي، دوی یو کال مشخص کانکور آمادګي ته ورکوي او دا ذهنیت زموږ په ټولنه کې له بده مرغه دا جوړ شوی دی چې یو ځوان که کانکور ازموینه ورکوي، دی باید حتما په شخصي کورسونو کې آمادګي پروګرام ووایي، ډېرې زیاتې پیسې ورکړي. حتی ځینې ځوانان په دې ذهنیت دي چې په 12م صنف کې بیخي مکتب ته نه ځي، هغه خپل د 12م صنف وخت ټول کورس ته ورکړی وي. کورس په خپل ذات کې صحیح ده، خپل ارزښت لري، بد نه ده. ولې که چیرې یو څوک اقتصادي وړتیاوې ونه لري یا هغه توان یې ونه لري، ټول لپاره یې تعقیبول سخت دي. د دې پروسې د پاس کولو لپاره، له دې پروسې څخه په بریا د تېرېدلو لپاره ځوانان باید خپله د افغانستان د تعلیمي نظام د پوهنې وزارت اړوند نصاب دقیق کال په کال باندې منظم مخته یوسي، انشاءالله ډېر جنجال به نه. نو کانکور ازموینه چې موږ ګورو په افغانستان کې یوه رقابتي پروسه ده، په دې معنی چې موږ په تحصیلي بنسټونو کې د ټولو لپاره هغه ظرفیت نه لرو چې ټول داوطلبان یا 12مو ټولګیو ټول فارغان یا د کانکور ازموینې ټول ګډونوال هلته شامل شي او هیڅوک بې نتیجې پاتې نه شي. یعنې دلته یو رقابت رامنځته کېږي. نو ځوانان د دغې رقابت لپاره چې په دغه پروسه کې هغه خپل هدف ترلاسه کړه، څه باید وکړي؟ بالکل. دلته موږ دوه ډوله رقابتونه لرو، یو منفي رقابتونه دي، یو مثبت رقابتونه. منفي په دې معنی باندې چې زموږ ځوانان نورو ته په کتو یا محیط ته په کتو یا دوستان ته په کتو باندې یو تصمیم نیسي، پلانکي زوی انجینري لوستی دی نو زه هم باید انجینري ولولم. حال دا چې د هغه وړتیا نه لري. یو
بل مثبت رقابتونه دي. مثبت رقابتونه د دوی هغه وړتیاو، لیاقتو، اهداف ته په کتو باید وټاکل سي. یو ځوان چې کله د خصوصا ثانوي دوره 10 11 12 صنف ته رسیږي، دی باید هغه خپل اهداف درک کړي، خپله وړتیا درک کړي. کله چې دی خپله وړتیا، اهداف او هغه ذوق علاقه درک کړي، له دې مرحلې نه وروسته دی یوه رشته هم د ځان لپاره مشخصولی شي. دلته رقابتي پروسې ته دی داخلیږي. په دې مرحله کې هغه نظر نورو ته باید ښه درس ووایي، زحمت وباسي. یعنی په ټیټ صنفو کې که د ورځې 1 ساعت مطالعه کړه، 2 ساعت یې کړه، دې وخت کې باید هغه نورو چارو ته کم وخت ورکړي، ول دې درس ته زیات وخت ورکړي. هغه څوک به په دې پروسې کامیابېږي چې هغه خصوصا دغه 3 صنفه 10 11 12 صنف د پوهنې وزارت د نصاب مطابق دقیق له ټولنیزو علومو نه رانیولې تر ریاضیاتو پورې ولولي او ځان په پوه کړي. هغه که آمادګي د کانکور بیرون له مکتب نه ووایي که ونه وایي، ول د خپله دغه ستړیا وي. د 3 کاله دی شپه ورځ زحمت وباسي، مطالعه وکړي، خپل استادان نه پوښتنې وکړي، په صنف کې ګډون وکړي، په صنف کې له استاد سره مباحثه وکړي. هغه مسایل باندې چې دی نه وي پوه، په صنف کې ځان حتما پوه کړي. که چیرې بیا هم نشوه، اقتصادي وضعیت یې جوړ و، بیرون کورسونه ونیسي. یعنی د 3 کاله هغه اساسي موده ده، هغه اساسي وخت دی چې د تحصیلي نظام ته داخلېدو لپاره هغه د شاګرد د علاقې وړ رشتې مسیر ټاکي. که چیرې د 3 کاله د رقابت، سالم رقابت د زحمت په اساس باندې وشي، د مطالعې په اساس باندې وشي، د ډیر کار په اساس باندې وشي، طبیعي خبره ده پایله به مثبت وي. ولې یو څوک که دغه 3 کاله هم هسې مکتب ته په تګ راتګ باندې تیر کړي، مطالعه ونه کړي، طبیعي خبر ده هغه څوک به مخته ځي چې درس یې لوستی وي، زحمت یې ګاللی وي، تحصیلي نظام کې به هم ښه چلیږي، پوهنتون به هم په ښو پایلو باندې پاس کېږي. ولې هغوی چې یوازې مکتب ته لاړ شي او راشي، هغه کتابونه د چا خبره اخیستي وړي بیرته، نه هغه د مکتب د ښوونکي لارښوونې او خبرې تعقیب کړي، او نه هم کوم کورس ته لاړ شي، نه هم په کور کې مطالعه وکړي. طبیعي خبره ده هغه خلک نه هغه د رقابت انګیزه لري، او نه له ځان لپاره هغه خپل اهداف او خپله وړتیا درک کړې ده. دا خلک دي چې بیا طبیعي خبره د کانکور ازموینه کې پاتې کېږي، او دوی هغه نه پاس کوي. چې یو ځوان وغواړي چې په کانکور کې ګډون وکړي، باید حد اقل دغه 3-4 کلونه په دې فکر باندې شي، په دې فکر باندې د کانکور سره نږدې پاتې کېږم، او دا را د غاړې باید هغه فکر هم کانکوري شي. نه هم سیم نه وروسته دا فکر باید له یو شاګرد سره پیدا شي چې زه مخکې کانکور ازموینه لرم. کانکور ازموینه ساده ازموینه نه ده. زما نه د 10 11 12 صنف د ټولو مضامینو امتحان په یو ځل اخیستل کېږي، او زه د امتحان لپاره 3 ساعته یا 4 ساعته وخت لرم. دی باید ذهناً ورته آماده وي، هم په هغه ټریکونو باندې پوه وي چې د کانکور ازموینه یوازې هغه د علمي وړتیا ازموینه نه ده، دلته ځیرکتیا هم ډیره مهمه ده چې دی څومره دقیق دی، سوال څومره دقیق دی درکولی شي، او ځواب یې څومره دی دقیق اخیستلی شي. نو دغه 3 کاله دي چې ځوان باید له نورو فکرونو نه خپل ذهن راټول کړي، د کانکور ازموینې د پاس کولو په خاطر باندې، د دې پروسې په بریا د طی کولو په خاطر باندې دی آمادګي ونیسي. او دا آمادګي درس لوستل دي، شپه ورځ کار کول دي، زحمت ګالل دي، بېخوبۍ کول دي. یعنی یو څوک دې 3 کالو کې پخوا یې څومره وخت لوبو ته، ورزش ته ورکولو، نورو تفریحاتو ته ورکولو، هغه درس ته ورکړي، پخوا مثلا مجالسو ته تللو، هغه درس ته ورکړي. یعنې دغه 3 کلنه مرحله ده چې ستا راتلونکی تضمینوي. د 3 کاله ته زحمت وباسه، پاتې 4-5 کاله چې ته د لوړو زده کړو بهیر پیلوي، هغه به هم ستا په خوښه او ستا د ذهن مطابق، ستا د وړتیا مطابق انشاءالله مخکې ځي. استاده، یوه مهمه موضوع چې د 12 ټولګیو فارغانو لپاره یا د ځوانانو لپاره، هغه څوک چې په کانکور کې ګډون کوي، د هغوی لپاره د کانکور ازموینې په رانږدې کېدو سره یو خو د دوی هغه
تعلیمي هڅې دي زحمت دی چې بس بله د تحصیلي رشتې د انتخاب خبره ده چې دا خپله د دوی لپاره یو امتحان دی ځکه موږ خو د افغانستان په اوسني کانکور سیستم کې 5 رشتې لرو او یو څوک په ډېرې سختۍ سره هغه مشخصه رشته چې دی ورسره علاقه لري دی پکې وړتیا لري هغه ځان لپاره مشخص کولی شي د تحصیلي رشتې په انتخاب کې باید یو ځوان کوم فکتورونه په نظر کې ونیسي دوی څه ډول ځان لپاره هغه خپله چې د ذوق سره سمه د هغه رشته انتخاب کړي سهار صاحب په ټوله کې هر رشته خپل ځانګړی ارزښت لري یعنی کومې رشتې چې د افغانستان په اوسني تحصیلي نظام کې یا په نړۍ کې مروجې دي که نه دا د یو متخصص ټیم له لوري فکر په شوی دی د اوسنۍ نړۍ اړتیاوې د خپلې ټولنې اړتیاوې پام کې نیول شوي دي بیا دغه رشتې تشکیل سوي یا رامنځته سوي دي بل بحث د رشتې لوستل دي هر رشته چې سمه ولوستل شي تر څنګ یې اړوند مهارتونه یو څوک زده کړي هغه په خپل ذات کې ډېره ښه رشته ده مثلا ما ادبیات لوستي دي زما ځینې ملګرو به هم ادبیات لوستي وي ولې کوم برخه کې زه اوس مهارتونه لرم دوی هغه مهارتونه نه لري یا هم یو څوک د انجینري لولي انجینرۍ نه فارغ سي ولې په هغه ډول یې ونه لولي چې باید ولوستل شي ولې هغه چا چې انجینري لوستې ده په رښتینې معنا یې لوستې ده د انجینرۍ اړوندې هغه د ټولنې اړین یا هم هغه ضروري مهارتونه هم ورسره زده کړي دي ولې کار څه هم ورته زیاته ده ښه چلیږي او ډېر څه زده کړي هم دي او ټولنې ته هم په درد خوري یعنی هر رشته ذاتا خپل ارزښت لري که سمه ولوستل شي بس د رشتې د انتخاب ده ځوانان کله چې لسم صنف یا 11 12 ته رسیږي دا نو هغه د زلمیتوب مرحله ده ځینې ځوانان ځیرک وي خپل لیاقت هم درکولی شي خپل ذوق هم درکولی شي او خپله وړتیا هم درکولی شي او خپل اهداف هم یو څه درکولی شي ولې ځینې ځوانان دغه وړتیا نه لري هغه ځوانان چې دغه وړتیا لري چې هغه خپل مسیر ته ځان برابرولی شي یا د ذوق په اساس یا هم د وړتیا په اساس باندې یا هم د موخو په اساس باندې خپل اهداف د ځان ته ټاکلي دي ښه ده چې دی د خپلې وړتیا هغه اوږدمهاله موخې او د استعداد په اساس باندې ذوق علاقې په اساس باندې یوه رشته وټاکي مثلا یو څوک دی د مکتب په دوره کې په اجتماعیت کې لوړې نمرې اخلي سم کې کینی ښه احساس لري هماغه د اجتماعیاتو د مضمون په ساعت کې یو څوک د ریاضیات په ساعت کې ښه احساس لري سریم په موضوع باندې ښه خلاصیږي کله چې ازموینه ورکړي پایلې مثبت وي د دې ښکارندویي کوي هغه څوک چې په اجتماعیاتو په سیم کې راحت دی یا پایلې د امتحان ښې دي استاد سره علاقه زیاته ده او په سیم کې په مینه کینی او د درس ډېر ښه اوري دا په دې معنی چې دې سړي ذوق علاقه له اجتماعیاتو سره ده برعکس دغسې ساینسي علومو سره د یو فکتور کیدای شي چې دغه شاګرد خپل ذوق علاقه ترې معلومه کړي ځینې شاګردان موږ لرو چې هغه د وړتیا نه لري یعنې خپل ذوق حتی نشي درکولی یا خپل اهداف نشي درکولی چې زه په راتلونکي کې څه باید شم اکثریت د محیط تر تاثیر لاندې راځي اکثریت د کورنۍ تر تاثیر لاندې راځي او اکثریت د ملګرو تاثیر لاندې راځي مثلا د همسایه زوی مې مثلا انجینري لوستې ده زما مور و پلار ورته وایي چې زما زوی هم باید انجینري ولولي ولې مور و پلار که زوی دغه موضوع نشي درکولی مور و پلار باید خپل زوی درکړي چې د په کومه برخه کې وړتیا لري ځکه دلته خو د هر سیم پایلې راځي کوم مضامین کې نمرې زیاتې دي کومې کې کمې دي څه سره علاقه لري مور و پلار ته د ډېر ښه د خپل اولاد درک معلومیږي نو مور و پلار د کوشش وکړي چې هماغه مسیر ته دی سوق کړي نه جبرن نه په دې خاطر باندې چې په ټولنه کې کومه رشته اوس ډېرو خلکو ویلې بل بس د ټولنې د اړتیا هم دی د بازار هم دی ولې هلته هم د شاګرد فکر ذوق استعداد باید په پام کې ونیول سي نو دغه څو فکټوره دي چې د رشتې په انتخاب کې واقعا تاثیر لري ولې جبري بحث باید نه وي د رشتې په انتخاب کې ښه ده چې هغه د شاګرد یا د کانکور ازموینې د ګډونوال وړتیا اهداف او هغه ذوق علاقه پام کې ونیول شي که چیرې دی خپل نشي درکولی کورنۍ درکولی شي مور و پلار درکولی شي ملګري درکولی شي نو هماغه مسیر ته دی سوق کړي
ولې که د یو چا سره د ناسالم رقابت د منفي رقابت په اساس باندې زه خپل ورور یا زوی یا خپل ملګری مجبور کړم چې ته دغه رشته ولوله موږ لیدلي دي هغه پایلې منفي دي دا اوس زه د ادبیات پوهنځي استاد یم موږ ډېر شاګردان په صنفو کې لرو راځي 4 کاله پس فارغ شي نه لیکوال وي نه څېړونکی وي نه ښه ادیب استثناء ولې هغه څوک چې په ذوق باندې راغلي دي ادبیات انتخاب کړي دي هغه ادبي ذوق هم لري ادبي فکر هم لري اوس هغه کسان چې بیا دغه خلاف د رشتې یا د دوی ذوق نه د مرګرو لخوا یا د کورنۍ لخوا یا د استادانو لخوا دوی ځینې رشتې ټاکي یا په رشتو کې هغه تعادل نه ساتي مثلا یو ځوان راځي په کانکور کې 15 انتخابي یو طب انتخابي بل انجینري انتخابي بل ادبیات انتخابي چې دا یعنی مختلف رشتې دي سره خو بیا دوی د خپل ذوق او د ورتیا خلاف که چیرته تحصیلي بنسټ ته کامیابیږي هم هلته بیا تاثیرات څه دي دوی بالکل ما مخکې خپل خبر کې وویل ځوانان راځي خلاف د رشتې یوه رشته انتخابوي 4 کاله پس فارغېږي مثال مې د خپل پوهنځي ورکړلو بیا شکایت هم په دې باندې کوي چې زما لپاره د کار زمینه نشته یو څوک ادبیات وایي ادبیاتو نه حد اقل چې ته فارغېږي لیکل باید وکړی شي ژباړه وکړی شي یو څېړونکی باید واوسي خبرو طرز په دې کې ده باید یو څه تغییرات راغلي ولې ځینې ځوانان دي فارغ شي د یو مهارت هم نه وي زده کړی لامل څه دی دی راغلی د رشته په تپل شوي ده د اول انتخاب یا انجینري وي یا اقتصاد وي یا حقوق وي آخر انتخاب ادبیات پوهنځی دلته هم په د تحصیلي نظام باندې منفي اغیز کوي ځکه ادبیات فارغ ځي یو مکتب کې حد اقل د پښتو استاد مقرریږي ولې دلته خپل څه نه دي زده کړي د مستقیما په تعلیمي نظام باندې زموږ تاثیر کوي ځي ورسنۍ کې یوه دنده پیدا کوي ولې په هغه معیارونو باندې کار نشي کولی لکه یو چا چې په رښتینې معنا باندې ادبیات لوستي وي خپل منفي تاثیر لري دغسې هره رشته که څوک راځي جبرن هغه یوازې ځان ترې فارغوي هم له ځان سره ظلم کړی هم له اړوندې رشتې سره ظلم کړی د رشتو بازار کله ګرم وي کله سوړ وي یو وخت په تیر نظام کې حقوقو پوهنځي نمره به کله له طب نه هم لوړه شو خو له اوسني نظام کې حقوقو پوهنځی حتی په د شخصي پوهنتونونو کې له منځه تللی دی څوک علاقه نه لري برعکس نور پوهنځي یعنې د ټولنې اړتیا او د بازار اړتیا ته په کتو سره باندې ځینې پوهنځیو نمره لوړیږي نمره هغه وخت لوړیږي چې تقاضا ورته زیاتیږي او اخره کمیږي چې تقاضا کمیږي بله خبر د تعادل ده تعادل لپاره زما په نظر باندې ښه خبر دا ده چې هغه د ذوق او د وړتیا او د استعداد بس په پام کې ونشي یو څوک 15 انتخاب کې اول خو ضرور نه ده چې د 15 انتخاب جبري و حتمن ده وشي صحیح ده که چیرې 15 انتخاب هم کوي یوه رشته ستا خوښوي کیدای شي له لوړ نه را شروع کړي مثلا یو شاګرد غواړي طب ووایي کابل طب فکر وکړه نمره یې لوړه ده تر ټولو اول کابل طب ستا له طب سره علاقه ده بل هیڅ رشتې سره علاقه نه لري بل هغه پوهنتون دویم قدم کې طب انتخاب کړه چې د هغو نمره له کابل نه ټیټه دویم قدم کې مثلا خوست انتخاب کړه دریم کې پکتیا انتخاب کړه ته دغسې له پورته نه ټیټ راشه یعنی په هماغه رشتو کې راشه یو دغه بحث دی که ته ستا مشخصا یوه رشته خوښوي او که چیرې ته په لویه کټګورۍ کې مثلا موږ ریاضیات لرو طبیعي علوم یا ساینس لرو او ټولنیز علوم لرو یو څوک د ټولنیز علوم سره علاقه ده وایي چې یا ادبیات زه وایم یا تاریخ وایم یا جغرافیه وایم یا هنرونو پوهنځي کې یوه څانګه وایم یعنې په ټوله کې له ټولنیز علومو سره علاقه شته دی کیدای شي په دې لویې کټګورۍ کې 15 څانګې انتخاب بهتره دغه ده هغه د فیصدۍ په اساس باندې مثلا زما له تاریخ څانګې سره ډېره زیاته علاقه ده اول انتخاب ده کمه ولې ادبیات سره هم جوړه ده دویم زه ادبیات کمه جغرافي سره هم یو څه لګیږي دریم دغه کم شاید په دې 3 انتخابو باندې زه بسنه وکړم ولې کیدای شي زه 15 هم پوره کړم ولې که یو شاګرد داسې کوي چې اول انجینري دویم ادبیات او دریم هنرونو پوهنځی انتخابي دا بیخي تضاد دی د رشتو دغه کسان دغه کار کوي چې نه هغه خپله وړتیا درکړې ده نه د کانکور د ازموینې لپاره هغه پوره ذهني و آمادګي نیولې ده او نه هغه علمي آمادګي نیولې ده
یو څوک چې کله د کانکور لپاره آمادګي نیسي هغه د درس د کتاب له لوستلو نه رانیولې بیا تر ذهني آمادګۍ پورې تر رشتې ته انتخاب پورې د خپلې تحصیلي بلې دویمې پروسې د پیل لپاره هغه د مسیر انتخاب هر څه باید دقیق ټاکلی وي. دا نه کېږي چې یو سړی د اول انجینري انتخاب کړي که انجینري نه شو راځه د ادبیاتو دا ډېر لوی ګپ دی په مابین کې. نو همدا لامل کېږي ځینې وختونه تحصیلي رشتې زموږ په تحصیلي بنسټونو کې خالي هم پاتې اوس ځینې صنفونه موږ لرو پوهنتونونو کې شاید 10-12 محصلین ولري 15-16 محصلین ولرو. لامل هم دغه دی یا اکثریت ځوانان 5م او 5م انتخاب هغه رشته کړي چې د اصلا علاقه نه ورسره راسره کامیاب شي د یو بل چا حق هم وخوري اچھا چې اول دویم انتخاب بیرته به منفکي اخلي الصنف هم خالي وي. نو دغه څو فکټورونه دي چې د رشتو په انتخاب کې او د رشتو تعادل په ساتلو کې مهم دي. مننه استاذه. یو خو دغه د ځوانانو انتخاب دی چې دوی په خپل سر باندې ځینې رشتې ځان لپاره ټاکي او یو کم فیصدي داسې هم دي چې هغوی د خپل ذوق او علاقې سره سم رقابت کوي خپله رشته ټاکي او هغې ته کامیابېږي هم. دلته د تعلیمي او اکاډمیکو ادارو همدارنګه د مربوطه بنسټونو مسؤلیت څه جوړېږي تر څو دغه ظرفیتونه په مناسبو ځایونو کې وروزل شي. هغه ځوانان چې د کومې رشتې سره دوی علاقه ده د کومې رشتې سره لیوالتیا ده او دوی هغه وړتیا او استعداد هلته مناسب دی په دغه کې دغه ظرفیتونه وروزل شي او بالاخره د فراغت نه وروسته له یوې خوا دوی هغه د کار بازار ته د خدمت او د خپلو خلکو د خپل وطن لپاره د خدمت جوګه شي بل هغه کوم درس چې دوی ویلی هغه کوم وخت چې مصرف کړی هغه ضایع لاړ نه شي. بالکل مننه سهار صاحب. اوسنۍ نړۍ که موږ وګورو تر ډېر د مهارتونو نړۍ هم ده او د بازارونه د کار په مهارتونو باندې هم چلیږي. تحصیلي نظامونو کې په اوسنۍ معیارونو باندې برابرول د رشتو د پوهنځیو د نظام اساسي مسؤلیت دی. مثلا انجینري پوهنځی که یو څوک انتخابوي ځي انجینري پوهنځی مسؤلیت لري یا نظام مسؤلیت لري چې د انجینري پوهنځي اړوند که لابراتوار دی که ساحې ته تګ دی یا نور هغه عملي کارونو زمینې برابرول دي چې باید له صنف نه علاوه شاګرد ته زمینه مهیا شي. داس په ټولو رشتو کې که ژورنالیزم دی عملي کار باید د ژورنالیزم په ساحه کې ورته برابر شي. یعنی لومړی بحث په اوسنۍ معیارونو باندې د رشتو برابرول دي. یعنی 21مه پیړۍ د څه تغییرات په نورو هیوادونو تحصیلي نصابونو سیستمونو کې راغلي دي که هغو ته رسېدلی نه شو حداقل له هغو سره یو څه ځان برابر کړو کم ونه اوسو ځینې. بل خبر د 4 کلن مزل د پای ته رسېدو نه په بازار کې د یو شاګرد لپاره د کار زمینه برابرول یا ځای برابرولو بحث هم په دې مهارتونو پورې اړه. دا خبره ما څو ځله تکرار هم کړې. یو څوک یوه رشته وایي یوازې په کتاب او چپټر او لیکچر نوټ باندې باید اکتفا ونه کړي. کمپیوټر ساینس پوهنځی دی په سیم کې لیکچر چپټر کتاب هر څه شاګرد ته مهیا دي. ول د کمپیوټر ساینس د پوهنځي اړوند ډېر سافټویر دي چې اوس راغلي دي هغه مهارتونه دي چې یو محصل باید زده کړي. اول په نظام باندې د دې مکلفیت دی چې د دې زمینه ورته برابره کړي. یو شاګرد چې بازار ته ځي مارکیټ کې دنده اخلي د اداره کې تر ډېر دغو د مهارتونو نه پوښتنه کېږي. دی له خپلو مهارتونو نه کار اخلي او مخ ته ځي. یعنی تحصیلي نظام باید په دغه ډول باندې برابر وي چې د کتاب او چپټر او لیکچر ترڅنګ د لابراتوار کمپیوټر لیب او د عملي کار لپاره نظام ټول زمینه برابره کړي. که چیرې موږ په دې دواړو اړخو کې قوي ظرفیت ولرو پس له 4 کلونو ټولنې ته فارغین وړاندې کوو ټولنه کې به جذب هم اسانه وي او په ادارو کې به د دوی د جذب مؤثریت او اغیزمنتیا هم ډېره ښه وي. استاد تاسو د کانکور ازموینو سره نږدې پاتې شوي یاست او هر کال چې کله د کانکور پیل اعلانېږي وروسته موږ تاسو ګورو چې یو زیات ځوانان د هغوی د رشتې د پرشته کې د تېروتنې یا همدارنګه په کوډونو کې د تېروتنې له امله او یا هم په تحصیلي بنسټونو کې د ظرفیت د نشتون له وجې بې پیلې پاتې کېږي.
تاسو کې خپل تجربه شریکه کړئ د ځوانانو سره چې څنګه باید د ځوانان چې لوړ نمره اخلي په یو رشته کې یعنی دوی ناکام نه دي زحمت یې ویستلی دی لوړ نمره په کانکور کې ترلاسه کړې ده خو ولې بې نتیجې پاتې شوی یا داسې یوې رشتې له تله چې هغه د غوښتنه نه وه خو د مجبوریت له امله د دې لپاره چې دی وایي چې یاره زه بې نتیجې پاتې نه شم یوه رشته ځان دپاره مشخص کړې ده هلته کې هم شوی د دغې ګډوډیو مخه څنګه باید ونیول شي تاسو ځوانانو ته څه پیغام لرئ سهار صاحب دلته بحث بیا د رشتې انتخاب ته بیرته ګرځي یعنی یو ځوان چې څومره دقیق واوسي د خپلې رشتې په انتخاب کې هغه تسلسل پام کې ونیسي د خپل ذوق مطابق له لوړې رشتې نه رانیولې تر وروستۍ رشتې پورې د هغه 5 انتخابه یا 2 انتخابه یا 3 انتخابه وکړي نو که دی چیرې اول خو به انشاءالله بې نتیجې کېږي نه د فیصدي به د بې نتیجې توب ډېره کمه وي سهار صاحب بحث بیرته د رشتې انتخاب ته راګرځي یو ځوان که د رشتې په انتخاب کې څومره دقیق واوسي او د خپل ذوق مطابق له لوړې رشتې نه دغسې لاندې خواته راشي نه بې نتیجې کېږي ډېره کمه فیصدي به داسې احتمال ولري بې نتیجې کېدو چانس هغه وخت زیات وي چې ځوان ذهنا آماده نه وي او ګډوډ وي په اصطلاح کابل ته به انتخاب کا مزار ته به انتخاب کا او ننګرهار ته به انتخاب کا یو خو د دې لپاره تقاضا زیاته وي ظرفیت کم وي بل د دې درېیو پوهنتونونو ما خو د بیلګې په توګه وویل دغه د نمرو تفاوت ډېر کم وي او بل په اوسني کانکور کې د سهمي بحث هم دی که چیرې یو څوک دغسې انتخاب وکړي نو د بې نتیجې کېدو فیصدي زیاته وي او بل دا چې د ده له رشتې سره علاقه نه وي بیرته پرېږدي هغه هم د رشتې د انتخاب ګډوډۍ ته راځي دی مثلا اول طب کې بیا راځي ادبیات انتخابوي یا ژورنالیزم انتخابوي یا انجینري انتخابوي او ژورنالیزم انتخابوي د انجینري او ژورنالیزم او طب او ادبیات ترمنځ ډېره لویه فاصله ده دلته نو دی د طب سوچ کې وي پس له پایله اعلان نه هغه راځي ژورنالیزم ته یا ادبیاتو ته یا جغرافي او تاریخ ته نو بیا یې علاقه نه وي چې هغه ووایي دی بیرته پرېږدي هلته چې د بل چا حق هم خوړلی وي د دې کار لپاره بهتره دا ده چې د خپل ذوق مطابق انتخاب له لوړ نه پیل کړي ټیټ ته راشي ضرور نه ده چې مختلفې رشتې انتخاب کړي که چیرې دی په لویو کټګورۍ کې اجتماعیات انتخابوي په اجتماعیاتو کې دی مختلفې رشتې انتخابوي د ده علاقه وي ورسره یا په ساینس کې مختلفې رشتې انتخابوي فیزیک بیولوژي کیمیا ریاضیات انتخابوي دلته هم دی ډېر نه ګډوډېږي ولې که چیرې مشخصه یوه رشته انتخابوي په هغو کې باید بیا د پوهنتونونو ظرفیت ته د نمرو سطحې ته او د خلکو تقاضا هماغه پوهنتون ته پام کې ونیول شي مثلا یو څوک دی وایي چې زه حتما طب وایم زحمت یې پوره ایستلی دی اول کابل طب انتخاب وي وایي که کابل طب کې رقابت ونه کړو نو راځم خوست طب انتخابوم خوست ته نه شوم راځم پکتیا کې انتخابوم دغسې ټیټ پوهنتون ته راځي په دې حالت کې بیا نو د بې نتیجې پاتې کېدو چانس ډېر کم سهار صاحب د رشتو په انتخاب کې یو بل بس موږ په لومړي سر کې خبرو کې وویل چې ځیرکتیا ده دقت ده ډېری وخت موږ کانکورو کې لیدلی دي یو شاګرد دی د طب پوهنځي کوډ دی 1.42 د 1.40 په ځای باندې 14 رسولی دي دی فکر کې چې ما طب انتخاب کړی هغه کوډ په یوه عدد باندې تغییر شوی دی ژورنالیزم ته راغلی دی نو دلته دغه د کوډونو دقیقه مطالعه دقیق رسول او هغه د کانکور په ځواب پاڼه کې د انتخاب په کالمونو کې په دقیقه توګه باندې ځای په ځای کول او تورول هم ډېر مهم دي ډېره مننه که استاد سلامت وخت راکړې ورغلی انشاءالله کور آباد د ازموینو ملي ادارې د ټولنیزو پاڼو درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې مرکه چې د کانکور ازموینې د یوې ځانګړې برخې یعنې د تحصیلي رشتې د انتخاب په تحصیلي رشته کې د تېروتنې او نورو برخو د هغه د اغېزو په اړه مو له محترم استاد سره چمتو کړې وه تر بیا چې د یوې بلې مرکې په تړاو باندې د یو بل متخصص سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د الله په امان